ریسیټ پاسورډ څه ته وایي؟ یعنی هغه زوړ پاسورډ ختمول او یو نوې پاسورډ یوزر ته اکاونټ ته ورکول. ریسیټ مینس چې کوم زوړ پاسورډ تا د اکاونټ ته ورکړی و هغه دې ختم شي او یو نوې پاسورډ موږ ورکوو. دا ته څنګه کولی شي؟ اول به ته داسې کار وکړي چې په یو ایس بي کې به تاسو یو ریسیټ پاسورډ ډیسک کریټ کې جوړ به یې کړي. دغه یو ایس بي باید تا سره بیا یي، نو کله هم چې تاسو نه دغه پاسورډ هیر شي نو بیا واپس هغه پاسورډ ختمولی شي، نوی پاسورډ سیسټم ته ورکولی شي. ګورئ ښه دا یو ایس بي ده، دا به د سیسټم سره کنیکټ کو. نو کنټرول پینل ته به راشو، په یوزر اکاونټس باندې کلیک کوو، بیا د هغې نه وروسته بیا راځو یوزر اکاونټس ته. دلته که دې سایټ کې تاسې وګورئ، دلته لیکي کریټ ا پاسورډ ریسیټ ډیسک، هغه یو ایس بي به یې راوچته کړې وي. نیکسټ کرنټ پاسورډ ستا څه شی دی که نه، دا به تاسې ورکړئ ABC 1 2 3. یعنې دا ریسیټ یو ایس بي کې هغه وخت جوړېږي چې کله نوی پاسورډ دې ورکړه او ته وایې چې آینده کې ما نه هېرېږي دا پاسورډ، نو ته باید اوس دا کار وکړې. پاسورډ د نه هېر شو بیا خو نه کېږي. دا به نیکسټ کو، نیکسټ فینش. بس نور ته په خپله یو ایس بي کې ډیټا اچوه، استفاده ورنه کوه، کومه ستونزه نشته. خو په دغه یو ایس بي کې یو فایل پروت وي، دغه فایل به تاسو نه ډیلیټ کوئ. دغه فایل دا یو فایل دی صرف. ښه اوس فرض کړئ موږ نه دا پاسورډ هیر شو، مطلب دا دی چې نه راته پکچر پاسورډ یاد دی، نه راته پین پاسورډ یاد دی، او نه راته دا بل پاسورډ، دا یو هم راته یاد نه دی. او چې کله هم تاسو پاسورډ ورکوئ نو غلط به راځي. صحیح ده که نه؟ نو همدغه یو ایس بي به تاسې راواخلئ او د کمپیوټر سره به یې وصل کړئ. دلته یو اپشن درته راځي ریسیټ پاسورډ، د غلط پاسورډ ورکولو نه وروسته دا راځي ریسیټ. دا به نیکسټ کو، دا به بیا نیکسټ کو. نو هغه زوړ پاسورډ ختم شو، اوس نوی پاسورډ ورکړه 1 2 3 1 2 3. پاسورډ هینډ کې څه لیکل غواړي، میسیج وغیره نو. دا به نیکسټ کو، فینش. مخکې پاسورډ چې و ABC 1 2 3 و، سرچپه شوې. اوس فقط یوازې 1 2 3 مې ورکړه. ښه 1 2 3 ورکوو او سیسټم ته به ننوځو. یعنې هغه زوړ پاسورډ ریسیټ شو که نه، هغه ختم شو، دغه نوی پاسورډ کریټ شو.